डिस्प्ले तो ګوري ډسپلی نه سیستم سوري دا اوس زمونږ ریکارډینګ روان دی د دې وجې زه په دې باندې کار نشم کولی دا تاسو په دې باندې ټرای وکړئ ګوره دا موږ سره سمال 100% ډیفالټ لکه تاسو سره د ډسپلی چې کوم مخامخ تاسو سره دا کوم سیس کاری لکه بعد وخت اکثر موږ سره دا ډیر واړه راځي یو خو خیر سمپل دا خبره ده چې موږ دې نه راشو ویو کې زه ته چیرې ما سره سمال یې کړه ولا دا بیل خبره ده خدا صرف نو موږ سره دا ټول سيزونه چې کوم دی بیا موږ سره سخت کاری سمال بخکاری واړه بخکاری نو زه سمپل راځم زه تم چیرې دا موږ سره سخت کاری لږ غټ کاری نو دینه پس راځو ډسپلی ته ګورم ماته دی لیکل او دا څومره چې ډسپلی راځي نو دا د ما سره غټ نه دینه پس وګورئ زرا زما میډیم پکار دی تاسو دلته وګورئ نو ته چې نه لارج پکار دی نو دا بس کیږي تاسو چې سم اخی ترازی هغه به غټ ښکاری بعد اوقات موږ سره لیکل واړه راځي یا مخامخ چې کوم سکاری هغه واړه راځي نو دې نه موږ دا به چینج کولی شو زه ته چې نه 100% نه میډیم پکار دی او دینه پس اپلای نو تاسو کمپیوټر باندې لاګاف شي هغه نه پس په پیدا شي اپلای شي اوس موږ ریکارډینګ روان دی زه پرې باندې بدا یاد ساتئ ها نه ټول ډسپلی دا مخامخ چې څه ترازی دا ښکاری کنه دا ټول هر څه بر څه غټ شي ټول هر څه غټ شي ها بیا راځو کنټرول پینل ته راځو چرته ریجن اینڈ لینګویج ته الګا موږ خو درې سرور کمانډ مشکل خو نه دي کنه اوکے جی کم ټو ریجن اینڈ لینګویج ریجن اینڈ لینګویج د سره پر استعماليږي د نوم نه ظاهر د لینګویج وسته زبان تا کچره موږ سره لکه زرا اعظم د تذلیکل کو تاسو ګورئ زلان ورلد پروګرام می کولاو کو اوس په دې ورلد پروګرام کې موږ لیکل کو زدا سایز لږ زیات کما مثلا دومره می سایز جوړ کړ ٹھیک شو په دې کې لیکل کو مثلا ما ولي کو چې الله دا صحیح شو اوس یو کس وی چیرې آیا په دې ورلد پروګرام کې موږ د پښتو لیکل یا د فارسی لیکل یا د یو بل ژبې لیکل کولای شو کنه شو کولای صحیح شو څوک دا پوښتنه کوي په دې ورلد کې یا ساتي په 2007 سوري دا 2007 وینډو نه دا په دې کې دا کوالټي ده چې اتوماتیکلی تاسو سره دا کوي هغه چې کوم لینګویج دتا نه چینج کوي خو وینډو ایکس پی کې دا کمال چې هغه پر وتا سی ډي ورچول هغه بستا لینګویج چینج کړو زه دم چیرې دا اوس موږ په کوم لینګویج کې لیکل کیږي دلته تاسو راشي وګورئ د دې نه امونګه کته شو ریویو کې دلته موږ سره لینګویج کوم یو سلیکټ دی انګلیش یونایټډ سټیټ کاری تاسو زه دم چې نه زه په دې یونایټډ سټیټ لکه مثلا انګلیش کې لیکل نه کوم زه په بل لینګویج کې کوم نو زه به بل لینګویج څنګه راولم لاړ به کنټرول پینل ته موږ سره کمانډ دی ریجن اینڈ لینګویج سیټینګ سمپل راشي دی باندې کلیک کو او موږ کولای شو چې خپل زبان دې نه سکو بدل کو دا به موږ دا فارمیټ چې کوم دی دا به موږ روسته وایو زه سمپل راځم د کیبورډ اینڈ لینګویج زه غواړم چې په کیبورډ باندې کوم لیکل کو چې دا هغه زبان بدل شي زبان خو پیژنې کړه کیبورډ اینڈ لینګویج سیټینګ دینه پاس کیبورډ چینج کیبورډ او دینه پاس برا شو دلته موږ سره کوم یو لینګویج سلیکټ دی بل لینګویج تا نشتا را به شو چرته اډ مطلب څه کا ورواچوا نو دا وګوره دا تاسو جبې دي چې کومه جبه تاسو دې لکه ضرورت وي هغه جبه تاسو کولای شي نو مې به مو خدا نور دومره خاص نه پیژنو زه وایم چې رمانه څه پکار دي پښتو پکار ده نو تاسو پښتو نو پی پریس کوي پی په دې کیبورډ نه پی بټن وخی نو تاسو را نه پښتو کار ډایرک اوس به دې کې څه کوم دی کې ګورم نو را به شي ګور پرجین پاکستان زرا اعظم سمپل دی پښتو ته مخامخ پښتو افغانستان دا ګور کړی دا پلس نشان په دې کلیک کړئ او دې پس راشي چرته کیبورډ ته او دې نه بداسو کوي سلیکټ وکړئ یاد وای کنه دا به سلیکټ کړئ دې پس اوکے کړئ دې پس را به شي زوتم چې دا لینګویج سلیکټ کا اوکے کما د دې نه ام ته ډایرکټ هم کولای شي راځي اوس را لګرا نه لې یا سمپل راځم اوکے دې پس اوکے اوس راشي دا وګورئ اوس د په کوم زبان کې لیکل کیږي پښتو سوري دا انګلیش کې کیږي دا زه دم چې راو سره بدل کا نو دلته موږ سره راغلي دی ای ان ښکار تاسو ته په دې کلیک کړئ زه دم چې نه باقی لیکل زه کوم پس کې پښتو افغانستان سمپل دی باندې کلیک تاسو ګورئ تاسو چې په بدل شي مثلا ضروري کوم چې الله څنګه لیکل شي یو منټ ماولی کو چې دا صفر آی سره یو منټ ها آی سره کنه دا وګوره ټیک شو کنه وګوره نو دا شان تاسو کولای شئ چې په پښتو کې ام لیکل وکړئ ها چې څنګه لیکل کوي مانه په پښتو لیکل دومره نه راځي
زرت خپل وې ما پښتو لیکل بالکل نه راځي اردو لیکل چې هر څنګه وي اردو لیکل څنګه چې موږ د پاکستان کې په اردو باندې عادت یو هغه به موږ خپل کیبورډ جوړ کو چې څومره لیکل وداسې لیکل به موږ کسان چې د انګلیش لیکل کو خو پښتو لیکل زه نشم کولای صحیح ده نو دا څنګه تاسو بیا د پښتو لیکل به تاسو سره سکیږي دلته به کېږي به داسې بیا لیکل دا د پښتو لیکل بدل کې یاد وي نو دا څنګه تاسو کولای شئ چې د خپل د کیبورډ هغه جبه ده هغه تاسو سکي بدل کړئ یاد وي په هر پروګرام کې کولای شئ په ایکسل کې کولای شئ ها پر دا ایکسل پروګرام دی کنه په ایکسل کې کولای شئ په دې کې مثلا ما دلته ولیکو یو نوم ولیکو مثلا عمر نوم ولیکو زم چې دا معنی په کار دی په کومه جبه کې پښتو کې نو سمپل تاسو راشي ولیکئ اوس به د پښتو کې لیکي خو اوس ما ته دا پته لګي چې عمر څنګه لیکل شي څنګه یو ال وی very good دا ګوره ها زبردست ماشاءالله کې دا شان تاسو به کولای شئ بس ها دې دا پر کلیر دا ډېر مهم دی ضرورت راځي ها ریجن اینڈ لینګویج څه کار کوي زمونږ د کمپیوټر چې کومه ژبه داغه بدلی ده چینج کیبورډ دنه پاس براشو اډ کومه ژبه د پکار وی په دې کې باغه ژبه سلیکټ کی صحیح ده ا دنه پاس به اوکے کی بیا براشي سو کی اوکے نو تاسو ژبه راشي سو کیبورډ نه شارټ کټ کی دا زدا ریموو کوم ګره د کیبورډ نه امګه ډایرکټ کم کولی شو ګره زرا اعظم دلته تاسو ګری ورډ پروګرام په کولاو ک شیفټ هارد شیپ لکه مثلا ماولی کو کنه الله ٹھیک شو نو تم چیرې باقی لینګویج زدي نه بده ما سره ماوس نشتا نو الټ شیپ به وه تاسو جواب بدل شي ګوره کلیر دا شان تاسو کولای شئ ها اوکے جی نمستے ابل تاکم تم یادو ال وی کنا عمر اور الٹ شپ سرا عمر so easy okay ji it's enough for today inshallah we'll do it